د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو عمومي غونډه نن پیل شوه چې مهم موضوعات د افغانستان اړوند دي. د یاد سازمان چارواکو د تیرو 3 میاشتو پر مهال بار ویلي چې ځواکونه به یې هغه مهال له افغانستان څخه ووځي چې سرتاسري سوله او ثبات رامنځته او بین الافغاني مذاکرات کامیاب شي. د ناټو دریځ دا هم دی چې د دوحې قرارداد خلاف تر راتلونکي می میاشتې وروسته به هم افغانستان کې ځواکونه په داسې حال کې پاتې وي چې په یاده نیټه کې امریکایي سرتیري وځي. د ولسمشر ستر سلاکار شاه حسین مرتضوی د ناټو د غونډې او هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدا په اړه وایي د جګړې د دوام او د بهرنیانو د حضور عمده لامل وسلوال طالبان دي. دی زیاتوي وسلوال طالبان د سولې مهم فرصت ضایع کوي. دا چې د ناټو سرمشریزې غونډې پر مهال به د افغانستان په اړه څه پریکړې کیږي او یاد سازمان به څومره خپلو ژمنو باندې ودرېږي د چارو کارپوهانې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د بین الافغاني مذاکراتو د بریالیتوب سرتاسري سولې او ثبات څخه مخکې د بهرنیو ځواکونو وتل به یوه ستره فاجعه رامنځته کړي چې د حل هیڅ لاره به ونه لري. دوی د ناټو د دې احتمالي پریکړې چې د افغانستان د حالاتو او شرایطو مناسب کېدا پورې به خپل ځواکونه وساتي ستایي او هرکلی کوي. د چارو د کارپوهانو په باور وسلوال طالبان د دوحې قرارداد څخه وروسته هم افغان وژنې او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ چې د افغانستان کشالۍ نور هم اوږده کړه. داسې نه کېږي چې قرارداد قطع کېږي. کومې غلطیګانې چې کومې سهوې چې د سنتو سره مخالفت لري، کومې سهوې چې د رواجو سره فرق لري، کومې سهوې چې د قوانینو سره فرق لري، کومې سهوې چې د مدني قوانینو سره فرق لري، کومې سهوې چې د افغانستان د قانون سره په تضاد کې ولیږي. زه فکر کوم چې دا هم په یو جګرخونۍ باندې مابین ته راغلې ده. دغه لاسته راوړنې د طالبانو لپاره هم ښه دي. او دا چې افغانستان کړکېچن حالت کې خوشي کړي او دوی افغانستان نه وځي، دا خروج یا دا وتل خپلمنځونه وتل نه ده، دا د افغانستان ولس سره جفا ده. نو بنان هسې چې پخوانی ولسمشر ټرمپ دغه جفا د افغانستان د خلکو په حق غوښتل چې عملي کړي، دا کار ناټو هیڅکله نه کوي او ناټو خپل حیثیت او ابرو چې په دنیا کې لري او نړیواله جګړې نه وروسته ایجاد کړی ده هغه له منځه نه وړي. پر ټولنیزې رسنۍ فیسبوک هم افغانانو د ناټو د سرمشریزې او افغانستان باندې د یادې غونډې د اثراتو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. دوی لیکلي وسلوالو طالبانو باید په افغان ولس ترحم کړی وای او د دوحې قرارداد ته ژمن پاتې شوي وای، خو دوی برعکس تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. افغانستان کې په داسې مهال د ناټو ځواکونو د پاتې کېدا اټکل کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د دوحې قرارداد د ارزونې خبره کړې.